علما یو عملی مثال ورکوي، وایي که چېرته دوه همسایګان وي، یو مسلمان وي او بل طرف ته هندو وي، صحیح شوه. مسلمان دا فکر کوي چې زه خو بهترین انسان یم او الله جل جلاله ته خوښ انسان یم، په الله مې ایمان راوړی، مسلمان یم، مونځ کوم، بس الله نه شپه ورځ همدا دعاګانې کوي چې الله ما ته حلال رزق راکړه، قرار ناسته، کار نه کوي، منډه ترړه نه وایي. بل طرف ته دا هندو دا ګورئ سره د دې نه چې دا کافر ده، خدای وځي هره ورځ وځي، خپل کښت ته ځي، پټي ته ځي، هلته کوشش کوي، تخم کري، هغه پټی برابروي، اوبه ورکوي. نو علما وایي سره له باوجود د دې چې دا مسلمان الله جل جلاله ته خوښ انسان ده، کامیاب انسان ده، خو الله جل جلاله ده ته رزق نه ورکوي بلکې د هندو ته ورکوي. ولې؟ ځکه چې ده د خپل وس مطابق هغه د الله جل جلاله د قوانینو سره سم عمل کړی ده. دا مونږ ته دا پیغام راکوي چې ای مسلمانه، صرف دا مه وایه چې ای الله ما ته حلال رزق راکړه او قرار کښېنې، دا ستا عقیده کې صحیح عقیده نه ده، دا تا صحیح فهم له دین نه ده اخیستی. متاسفانه له مونږ نه بېشمېره ډېر زیات ورونه دا همیشه لپاره دا سوالونه کوي، دا پیغام رالیږي چې ما ته داسې یوه دعا وښیه چې الله جل جلاله ما غني کړي، ما مالداره کړي، ما بډای کړي. چې ته ورته وایې ته څه کار کوې، آیا تا کوشش کړی ده که نه دی کړی، منډه تړله دې وهلې ده، چېرته تللی که نه یې تللی، چا سره دې مشوره کړې، هغه له دې نه اصلا خبر نه ده. نو دا توکل، دا صحیح توکل نه ده مسلمانانو. هغه ورونه چې هغه فقط د دې په انتظار ناست دي چې هغوی ته به څوک داسې یوه دعا وښیي چې دوی فقط ووایي او دوی ته له اسمان نه دا رزق را شروع شي، که نه، دا انسان دې په دې تمه باندې نه کېږي، دا غلط فکر ده، دا هغه صحیح فهم نه ده چې ده له دین نه ده اخیستی. په هیڅ وخت کې هم تا ته الله جل جلاله په داسې حال کې رزق نه درکوي چې ته قرار ناست یې. الله جل جلاله صحیح ده چې د رزق وعده یې کړې ده، خو تا ته امر هم کړی ده چې ته به کوشش کې. الله جل جلاله په سورة نجم کې فرمایي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان لره هیڅ هم نشته مګر هغه څه چې ده ورته کوشش کړی. نو ته به خپل کوشش کوې، په هیڅ وخت کې به هم قرار په دې نه کښېنې چې زما ته څوک دعا وښیي، اذکار وښیي. صحیح ده، دعاګانې اذکار دا مؤثر دي. مثلا که چېرته ته دا ذکر کوې چې یا غنیو یا مغنی یا ولیو یا رحمانو یا رحیمو یا فتاحو یا رزاقو، دا اذکار بې شک و شبهې نه د رزق په پراخي کې مؤثر دي، خو د دې معنا دا نه ده چې ته فقط دعاګانو ته او ذکر ته قرار کښېنې او خپل کوشش ونه کړي. باور په الله وکړه که ټول عمر هم ته دعاګانې وکړې، ټول عمر هم ته ذکر وکړي، خو چې کوشش دې نه یې کړی، جد و جهد دې نه یې کړی، مشقت او زیار دې نه یې ویستلی، په هېڅ وخت کې تا ته الله جل جلاله رزق نه درکړي. نو دا د رزق فیصلې الله جل جلاله په داسې قوانینو باندې عیار کړي دي چې ته به خپل کوشش کې، بیا به الله جل جلاله نه غواړي چې الله زما په دې کوشش باندې نتایج مرتب کړه. ای الله ما خپل انساني وسه وکړه، اوس ای الله ته ما ته حلال رزق په پراخه پیمانه باندې راکړه. نو کوشش به ډېر زیات کوئ مسلمانانو، فقط د دې په انتظار مه کښېنئ او نه هم کله یو پسې کله بل پسې منډې وهئ. دا ډېر زیات ورونه فقط یو ځای کې قرار ناست وي، وایي کار نه پیدا کېږي. متاسفانه دوی خپل کوشش نه کوي، هغه په کم باندې قناعت نه کوي. دوی منډه ترله نه وایي ته سهار له کوره راوځه تر بېګا پورې منډه ترله ووهه، کوشش وکړه، یو کله یو سره وګوره، کله بل سره، مختلفې لارې چارې وسنجوه، ته وګوره چې الله جل جلاله تا ته حلال رزق درکوي او که نه درکوي. حتما یې درکوي، زما یقین ده چې تاسو ته به حلال رزق درکوي. خو یو نفر چې هغه یوه ورځ منډه ووهي، بله ورځ بیا قرار په کور کې ناست وي، وایي چې کار نشته، نو ده ته به څنګه کار پیدا شي؟